دوستانو یو ډېره دردونکې قصه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدغسې یې سبسکرایب کړئ. کریم جان د غلام سخي د دوکان مخې ته پر وړه څوکۍ ناست و. د چایو ډکه پیاله په لاس نرم نرم ورسره غږېدو چې مخامخ ښځې پام ځان ته ورواړو. ښځه لږس لاسته پرتې کوڅې څخه راوتلې وه. پیکا شنه چادري پر سر نرۍ جګه ښځه وه. هماغلته وړاندې پاخه سړک ته پر وتلې لاره ودرېده. شاوخوا ته یې کتل چې پر دې سترګې ولګېدې. خدای زده ولې لږ پرې راتاو شانتې شوه. څو شېبې یې نیغ نیغ ور وکتل. دې کار د کریم جان پر تندي د حیرانتیا ګونځې جوړې کړې. څو ګډوډ فکرونه یې سر ته ورغلل. بیا سر ته د ورغلو فکرونو په سره سمولو لګیا و چې ښځې بېرته مخ ترې واړو. وړاندې د بازار په منځ کې د تېر شوي پاخه سړک پر لورې وخوځېده. څو ګامه پس بېرته ودرېده. بیا یې ده ته تر شا وکتل. بیا بېرته یو څو ګامه وړاندې لاړه. بیا بېرته ودرېده. ده ته یې تر شا ور وکتل او چې کریم جان یې بیا هم هغسې خوا ته ورکتونکې وموند. دا هم راتاو شوه. دغسې ورو ورو او زړه نازړه پرې رارهي شوه. د کریم جان زړه دربا پیل کړه. ورخطا یې یو دوه غړپه له چایو وکړل. یو ګوم شانتې ګمان ور پیدا شو. ښځې هماغسې ده ته کتل. وار په وار دوکان ته رانږدې کېده. چې ور ورسېده پرې راتاو شوه. د ده مخې ته مخامخ ودرېده. کریم جان وچ حلق ښځه له نږدې له نظره تېره کړه. دلته له نږدې دومره جګه ورته نه ایسېده، خو نرۍ او ډنګره اوس هم وه. چادري یې ډېره زړه وه، څو ځایه شلېدلې وه چې په بېلابېلو تارونو بدرنګه ګنډل شوې وه. نورې جامې یې هم خوارې وې خو پاکې وې. ښځې داسې وښوده لکه له دوکانه چې کوم شی په کار وي. د بېلابېلو شیانو پوښتنې یې له غلام سخي څخه وکړې او چې هر وار به د هغه پام د شیانو په پلټلو پسې پر بله شو. دې به بیا کریم جان ته په څنګ ور وکتل. کریم جان هم شرمناکه موسکا پر شونډو څو ځله سترګې ورسره وجنګولې او هر وار یې خواږه خواږه شوقونه ورکې حس کړل. ښځې اخر هېڅ شی هم ونه پیرل، بېرته رهي شوه او چې لږ وړاندې لاړه بیا یې هم ده ته تر شا ور وکتل. نو د کریم جان ګمان هم په یقین بدل شو. زیاتینو دلته کېناستو ورته ارام نه ورکوه. زر یې خپله تشه پیاله په خپل ځای کېښوده. غلام سخي ته یې وویل زه دستي بېرته راځم او پاڅېدو. ښځه د پاخه سړک پر خوا روانه وه. دی هم ورپسې رهي شو. ښځه د سړک پر غاړه ښي لاس ته تاو شوه. دی هم بازار ته له ورسېدو سره ښي لاس ته پسې تاو شو. خو د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ښځه ونه لیدی شوه. ورخطا د ګوتو پر سر ودرېدو. غاړه یې د هغې د موندلو په تمه اوږده کړه چې بیا یې هم ونه لیده. لا یې ګام پسې چابک کړ. له ښه مرغه یو څو ګامه پس بېرته یې پرې سترګې ولګېدې. د یو پلورنځي مخې ته ولاړه وه. ځان یې د هغه لویو شیشهیي کړکیو شاته د ایښو توکو په ننداره اخته کړی و. کریم جان خوشحاله شو او مسکی شو. په زړه کې یې وویل شاباس د نور لورې، ما ویل که رانه ورکه شوې خو ته دلته راته ماتل وې. او ور روان شو. چې شېبه پس هغې هم ولیدو. ننداره یې پرېښوده، بېرته روانه شوه. کریم جان ځان ور ورساوه. څو ګامه دغسې چوپه خوله څنګ په څنګ ورسره لاړ. چې لږ سره یو ځای غوندې شول. هماغسې په تلو تلو کې ورته وویل سلام، چېرته له خیره روانه یې؟ ښځه بې له دې چې ور وګورو ویې ویل هېڅ چېرته نه، کور ته ځم. پسې یې وپوښتل او ته؟ کریم جان لنډ وخندل. زه نه پوهېږم، هر ځای چې ته وایې. دې غلې په څنګ ور وکتل، څه یې ونه ویل. خو کریم جان وړاندې لاړو. څنګه ما هم در سره بیایې؟ ښځې ځان ناګومانه واچوه. ویې ویل چېرته؟ کریم جان وویل ستا کور ته که نه؟ ښځې بیا په څنګ ور وکتل. معناداره یې وویل هلته به نو څه کوو؟ کریم جان په خندا کې وویل هېڅ نه، یو ساعت به سره کښېنو. دې هم لنډ وخندل. ویې پوښتل پیسې لرې؟ هغه وویل هو که نه. دې وویل څومره پیسې لرې؟ کریم جان په ډېر فخر سره وویل دغومره خو شته چې ستا چاره پرې وشي. او مخکې له دې چې ښځه څه ووایي ترې وپوښتل وایه څو روپۍ غواړې؟ ښځې ور غبرګه کړه 1.5 سل. کریم جان بې اختیاره تکرار کړه 1.5 سل روپۍ. ښځې وویل هو 1.5 سل روپۍ لرې یې که نه؟ کریم جان نارامه سټ وګراو. وچونګېدو. خود یې لرم خو دا پیسې لږې ډېرې نه دي. ښځې وویل نه پې ارزم. کریم جان څه ونه ویل. دغسې چورتي څو ګامه ورسره لاړو. ښځې وپوښتل څنګه خوښه دې ده که نه؟ کریم جان ناراضه څه وګڼېدو. خبره یې واړوله. نوم دې څه شی دی؟ هغې وویل په نوم څه کوې؟ کریم جان ور غبرګه کړه هېڅ نه. ښځې وویل مهمه نه ده. پسې ویې پوښتل څنګه 1.5 سل روپۍ سمه ده؟ کریم جان بیا خبره واړوله. په اعتراض یې وویل نو لږ تر لږه دې دا عمر خو راته ووایه که نه چې درګاه ده همدا 1.5 سل روپۍ کوي. ځوانه یې که نه؟ جینۍ وویل هو. څو کلنه یې؟ جینۍ وویل 26 کلنه. ښایسته یې؟ جینۍ بیا وویل هو. کریم جان په خندا وویل مخ دې راته ښکاره کړه. ښځې ته کار ورغی. وغورېده. ویې ویل دلته نه په کور کې.
او چې کریم جان بیا هم سرګردانه تکرار کړه 1.5 روپۍ د ښځې حلق ورته تنګ شو. بې حوصلې ور غبرګه کړه، ډېرو خبرو ته حاجت نشته، 1.5 روپۍ ښې دي که نه. کریم جان پوه شو چې ښځه له خپلې خبرې نه وړي، که خبره ډېره ورسره واړوي دغسې به یې په خپل ځای پرېږدي. ځکه یې ویړه خوله په خوشامند ورته وویل دا دومره بې حوصلې کېږي ولې؟ خود به در سره لاړ شم، خو په یو شرط، که مې خوښه نه شوې بېرته درنه ځم. سمه ده. ښځې وویل سمه ده. پسې زیاته کړه زه اوس درنه مخکې کېږم، ته تر شا راپسې راځه چې ورک نه شي. کریم جان د سر په خوځولو ورته ښه وکړل، خو ښځه لا نه وه ترې رهي شوې چې ویې پوښتل ګوره څوک مېړه مېړه خو به نه لري چې بتره په جنجال ورسره ککړ نه شو. ښځې وویل چې مېړه مې ژوندی وی اوس به تا سره تلم، او ګامونه یې پسې چټک کړل. کریم جان هم د یو مناسب واټن تر منځ تر شا ورپسې رهي شو. ښځه ښایسته ډېره لار دغسې مخامخ وړاندې لاړه چې دوکانونه لږ سره ختم شول. ښي لاس ته یو تنګ سړک ته ورتاو شوه. هلته لا ډېره لاره نه وه تللې چې بیا ښي لاس ته یوې نرۍ کوڅې ته ور وګرځېده. ښځې د کوڅې په خوله کې پښه ونیوله، په ده پسې وکتل او چې دی له لرې د دې خوا ته را روان ولیدو، سر یې ښکته واچوه، سیخه په کوڅه ننوته. کریم جان هم ګام ور چټک کړ. وچ حلق او دربېدونکې زړې کوڅې ته ځان ور ورساو. نیغ ور ننوتو. څو ګامه وړاندې یې ښځه ولیده چې دغسې ځوړند سر ورو ورو په تنګه باریکه کوڅه کې وړاندې ځي. کوڅه تشه وه، خال خال به څوک پکې را څرګند شو چې خدای زده په کومو چورتونو کې ورک یې خپله لار وهله. کریم جان سمدستي په تلو تلو کې د کوڅې دواړه غاړو ته ولاړ کورونه له نظره تېر کړل. ټول بې ډوله په یو بل پورې نښتي کاږه واږه او خوارکي وو. بیا یې د هغې په منځ کې نږدې بهېدونکې ویالې ته ور وکتل چې د شاوخوا کورونو خاورو خځلو پکې لامبل. ترې راپاڅېدونکي خوسا بوی یې زړه خراب کړ. بېرته یې ښځې ته سترګې ور واړولې. هماغسې ځوړند سر وړاندې تله. ښځه له څو نورو کورونو هم تېره شوه. اخر ګس لاس ته د یو واړه کور په خړ ور ورننوته. کریم جان هم په بیړه ځان ور ورساو. چې وره ته ور ورسېدو زر یې شاوخوا ته وکتل، سیخ پرې ور ننوتو. د وره شاته یې په نسبتا یو تیاره دالان کې ځان وموندو چې اول سر یې سرای ته وتی و. دی لا دغسې په فکر کې په خپل ځای ولاړو او له تېرې سره یې د خپلو سترګو د اشنا کولو هڅه کوله چې څنګ ته لږ وړاندې یې د ښځې غلی غږ واورېدو. راځه کنه. د زر د غږ لور ته ور وکتل. هلته یې ښځه ولیده چې ګس لاس ته د یوې کوټې وره ته ولاړه وه. ښځې ور پرانیست. پسې زیاته کړه راځه دلته دې کوټې ته. دی وړاندې ورغی. کوټې ته ور ننوتو. وړه کوټه وه. یو زړه توشکه یې په یو ګوټ کې اواره وه. یو وړوکی بالښت هم ورباندې ایښی و. نور ډېر څه نه و پکې، خو په ښه سلیقه جوړ او پاکه سوتره معلومېده. د دالان غوندې تیاره هم نه وه. سرای ته ورخلاصې یوې وړې کړکۍ د تېر مازدیګر پسته رڼا پکې خوروله. ده لا دغسې پکې کتل چې ښځې وویل هلته په توشکه کښېنه. کریم جان بې له دې چې څه ووایي بوټونه وویستل، پر توشکه کښېناست او چې له هغه ځایه بېرته دې ته ور وکتل نو د لومړي ځل لپاره یې سترګې د ښځې په لوس مخ ولګېدې. د کریم جان سترګې دغسې وچې کلکې پکې پاتې شوې. ښځه رښتیا هم ځوانه وه. د همدې 25-26 کالو وه. په څېره هم بده نه وه. غټې تورې سترګې، ښایستونکې نرۍ پزه او راښکونکې خوله او شونډې، مازي ډنګر مخ او غومبورو یې لږ څه زیړه لمبا کوله. خو نور هم هر څه ښه و. کریم جان خپله پرېکړه کړې وه. خوشحاله یې سترګې وځلېدې. نرۍ موسکا یې پر شونډو وغوړېده او چې ښځې وپوښتل څنګه ځې که پاتې کېږې؟ هماغسې موسکۍ شونډې یې وویل پاتې کېږم. دا ځواب په ښځه هم ښه ولګېدو. ویړه خوله پرې راوړاندې شوه او ویې ویل سمه ده نو راکه اول پیسې. کریم جان لاس کړ. 100 ګون او 150 ګون یې ښځې ته ورکړ. بیا یې څنګ ته د هغې کېناستو ته ځای خوشې کړ. خو ښځې هماغسې پر خپل ځای ولاړ وویل زه اوس خبرې کوټې ته ځم، دستي بېرته راځم. او څو کریم جان څه ویلو ته خوله راسموله، ښځه بیا له کوټې وتلې وه. ښځه په بیړه د سرای په ابل سر کې پرتې کوټې ته ورغله چې یوه وړه نجلۍ پکې ویده وه. یو زوړ بوډا تر څنګ ناست و. بوډا خواشینی او نارامه معلومېدو. د دې په ورننوتو یې اندېښمن پاس ور وکتل. ښځې په ځای کې د پرتې نجلۍ په تندي لاس کېښودو او ویې ویل څنګه ده جینۍ، ته به یې لا نه ده شلېدلې؟ بوډا سر وڅنډه. نه لورې، هماغسې سره تبه ده. ښځې د جینۍ په خورېجن سر لاس راکاږو. غلې پرې توده غومبورې ښکل کړل. بیا یې بوډا ته وویل ښه دا پیسې واخله، دستي بازار ته لاړ شه، څه دوا موا ورته واخله، که پیسې پاتې شوې